افغانستان زنده‌باد. افغانستان زنده‌باد. در حدود یک سال از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان می‌گذرد، نظامی که 2 دهه برای ختم اشغال تلاش و مبارزه کرد و هزاران فرزند این سرزمین برای بلند ماندن درخشش درفشش جانهای شیرینشان را فدا کردند. امارت اسلامی افغانستان پس از 2 دهه درست در 24 اسد سال 1400 قدرت سیاسی و نظامی را به دست گرفت. صفرسازی سطح جرایم جنایی، سرکوب گروه‌های مغرض شرور و خوارج، عرضه خدمات معیاری، اصلاحات و سیستم سازی، بازنگری و اصلاحات بنیادی تشکیلاتی از عمده‌ترین کارکردها و دستاوردهای وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان در یک سال پسین است. نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان در جریان یک سال پسین متحدانه در راستای تامین امنیت مردم و تامین امنیت چندین مراسم بزرگ ملی و مذهبی کوشیدند. برگزاری لوی جرگه در فضای امن یکی از این دستاوردها است که نیروهای امنیتی در هماهنگی با مردم با موفقیت کامل این مناسبت بزرگ تاریخی را تامین امنیت نمودند. با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، تشکیلات وزارت امور داخله نیز به شکل بنیادی بازنگری و اصلاح شد. تشکیلات ادارات موازی منحل شد و نیز کمیته ایجاد شد تا لایحه وظایف پلیس را بازنگری کند. پس از ایجاد این کمیته، استقامت‌های وظیفوی پلیس واضح‌تر شد. تشکیلات هم اصلاح و استانداردسازی شدند. در واقع این بازنگری و اصلاحات بنیادی در تشکیلات راه را برای تقرر نزدیک به 100,000 تن در بست‌های افسری، ساتنمنی و سربازی هموار ساخت. از این میان بیشتر از 3,000 تن آنان را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. رهبری وزارت امور داخله امارت اسلامی در حالی برای عرضه خدمات به مردم کمر بست که همه سیستم‌های کامپیوتری به شمول سیستم معاشات و منابع بشری پلیس یا حبس در این وزارت عمدن از سوی حکومت پیشین تخریب گردیده بود. اما با تلاش‌ها و تعهد مدیران کنونی رهبری این وزارت، این سیستم‌ها در کمترین وقت زمان آن دوباره فعال گردیدند. در کنار این سیستم‌های کامپیوتری از جمله خدمات اینترنتی، مخابراتی، ثبت و مدیریت وسایل در ریاست ترافیک که تخریب گردیده بودند دوباره فعال شده و در حال حاضر جهت عرضه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کمتر از یک سال روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، تمام بخش‌های خدماتی در ریاست خدمات عامه در حال حاضر فعال گردیدند. توزیع و تمدید نزدیک به 700,000 جلد پاسپورت و بیش از 100,000 جلد جواز رانندگی شامل این دست خدماتی می شوند که رهبری وزارت امور داخله با فعالسازی سیستم‌های از کار افتاده کامپیوتری به مردم ارائه خدمت کرد. در حال حاضر روزانه برای هزاران تن تنها در کابل پاسپورت توزیع می شود. ریاست خدمات صحیه به شمول شفاخانه‌های مرکزی و ولایتی این ریاست از جمله پرهزینه‌ترین ریاست‌های وزارت امور داخله به حساب می آیند. وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان بدون هیچ منبع مالی خارجی توانسته است ده‌ها هزار بیمار نیروهای امنیتی و خانواده‌هایشان را با امکانات در دست داشته به اسرع وقت مورد تداوی قرار دهد. فعالسازی دوباره اهمالاتخانه جهت دوخت یونیفرم نظامی، فعالسازی ورکشاپ‌های ترمیم تسلیحات و وسایط نظامی، فعالسازی قماندانی عمومی لوای انتقالات و همچنین خرید و اکمال بیش از 6 میلیون لیتر مواد نفتی از جمله کارهایی هستند که در یک سال پسین در بخش لوجستیکی از بهر حمایت ماموریت و تقویت پلیس ملی افغانستان صورت گرفتند. نیروهای پلیس ملی امارت اسلامی افغانستان در یک سال پسین برای تامین امنیت مردم به گونه بی‌وقفه و شبانه روزی سعی و تلاش کردند. بازتاب این کارکردها ممکن نبود مگر با فعالسازی مطبوعات و تحریک نیروی کاری مطبوعاتی. صدها مصاحبه اختصاصی با رسانه‌های داخلی و خارجی از سوی ریاست مطبوعات وزارت و قدمه‌های مطبوعاتی آن در سطح ولایات و جزءالدام‌ها انجام شدند. چندین مستند از کارکردهای نیروهای پلیس در سطح مرکز و ولایات ساخته شد. از سوی دیگر چندین نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از بهر حسابدهی به مردم برگزار شد و زمینه پرسش و پاسخ مستقیم مسئولین وزارت امور داخله با مردم فراهم گردید. رادیو پلیس من حیث تنها مرجع شنیداری دستاوردهای نیروهای پلیس دانسته می شود. این رادیو در جریان یک سال پسین بازسازی شده و دوباره فعالیت‌های خبری، امنیتی، اقتصادی و سیاسیش را آغاز کرد.
بازداشت صدها سارق واسطه نقلیه و تسلیم‌دهی دوباره وسایط متذکره به مالکین آن، بازداشت راهزنان، قاچاقبران و آدمربایان و در نهایت صفرسازی سطح جرایم در جریان یک سال پسین در نتیجه همکاری‌های بی‌وقفه مردم در بزرگشهرها و ویژه پایتخت با مرکز اطلاعاتی 119 پلیس بود. فعالسازی دوباره مرکز اطلاعاتی 119 پلیس رابطه مردم با نیروهای پلیس را بیشتر از پیش نزدیکتر و موفقیت این نیروها را نیز در تامین امنیت حتمی تر ساخت. د کورنیو چارو وزارت په تیر یو کال کې د خپل لومړیتوبونو له مخې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کړې. د دغه وزارت مشرتابه په وار وار د دوی د حقونو د ورکړې په پار په ټولو مسؤلینو ټینګار کړی. دوی دغه راز له مرستندویه بنسټونو هم غوښتنه کړې چې د دوی له کورنیو او پاتې شونو سره پوره مرستې وکړي. په تیر یو کال کې د شهیدانو او ټپیانو کورنیو او ماشومانو ته هم تر ډیره بریده رسیدنه شوې چې په دې لړ کې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پلاوي د تیرو مرستو په دوام تازه 3 میلیونه افغانۍ د کورنیو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست له لوري د دوی په کورنیو ویشلي او د مرستو د لړۍ دوام لري. د دعوت او ارشاد په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې یو محراب جماعت چې مخکې له دې نه و د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا خلیفه سراج الدین حقانی حفظه الله په شخصي مالی لګښت بنسټ ډبره کېښودل شوه او اوس تقریبا 98% کار بشپړ شوی او عملا د ګټه اخیستنې وړ دی. همداشان د کورنیو چارو وزارت په ټولو قطاعاتو او جزدامونو کې د یو اساسي پلان پر بنسټ د عقیدتي درسونو لړۍ روانه ده. د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت په تیر یو کال کې ښه لاسته راوړنې درلودلې. بسم الله الرحمن الرحیم. په هیواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په هکله د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان. د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان له مخې چې هیڅوک نشي کولی نشئی توکي وکري، واخلي یا وپیري، د یاد فرمان پر بنسټ د کورنیو چارو وزارت اړوند د نشئی توکو سره د مبارزې موینیت منصوبینو په جدي ډول اقدام کړی او تر دمګړۍ یې د نشئی توکو د پوره محو کولو په موخه 1842 ځانګړي عملیات په لار اچولي چې په ترڅ کې د نشئی توکو نږدې 10 کارخونې له منځه وړي او نږدې 100 هکتاره ځمکه یې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د نشئی توکو له کښت څخه پاکه کړې ده. همداراز د یاد موینیت منصوبینو 2222 تنه د نشئی توکو کاروباریان هم نیولي دي. د دې ترڅنګ د یاد موینیت منصوبینو په زیاته کچه ډول نشئی توکي، وسلې، نقلیه وسایط او کورني او بهرني آثار هم کشف او ترلاسه کړي دي. همداشان د یاد موینیت له لوري 44416 تنه په نشروي دي کسان هم د هیواد له ګوټ ګوټ څخه راټول شوي او د درملنې په موخه اړوند روغتونونو ته سپارل شوي دي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې طبیعي پیښې، سیلابونه او داسې نورې پیښې رامنځته شوې چې د کورنیو چارو وزارت منصوبینو په بیړنیو حالاتو کې د خلکو مرستې ته ورودانګل او له دوی سره یې د بیړنیو مرستو رسولو او ژغورلو په برخه کې پوره همکاري وکړه. وروسته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر او د کابینې نورو غړو سیلاب ځپلو سیمو ته کاري سفرونه وکړل او د زیانمنو شویو کورنیو سره یې مرستې وکړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا خلیفه سراج الدین حقانی حفظه الله هم په خپل وار زلزله ځپلو سیمو او له طبیعي پیښو زیانمنو شویو سیمو ته سفرونه وکړل او د اسلامي امارت د امیر المؤمنین حفظه الله د هدایت پر اساس یې د ځپل شویو کورنۍ سره نقدي او غیر نقدي مرسته وکړه او همداشان یې د مرستندویه بنسټونو له کار او فعالیت لیدنه او ارزونه وکړه او دوی ته یې د لا ښه مرسته رسولو په برخه کې لازم هدایتونه ورکړل. د کورنیو چارو وزارت مشرتابه د یاد وزارت د منصوبینو په یونیفورم هم جدي کار پیل کړ او تر یوې خبري ناستې وروسته عملا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یونیفورم د ویشلو لړۍ پیل شوه. یونیفورم د ولسونو د ډاډمن امنیت خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي چې له مخې به یې د ډیری پیښو او ستونزو پر وخت مخنیوی وشي. امنیتي ځواکونه اوس مهال پر یونیفورم ملبس دي او په ټولو چک پوینټونو کې د ولسونو لپاره د خدمت جوګه دي. د پولیسو ځواکونه د سیار او ثابته چک پوینټونو په لرلو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې هیوادوالو ته د امن زمینه برابر کړي او د مغرض عناصرو څخه یې د امنیتي تهدیداتو کچه صفر ته راښکته کړې ده. اوس د هیواد په بیلابیلو برخو کې ښه امنیتي فضا رامنځته شوې او زموږ هیوادوال او بهرنیان په ډاډه زړه هرې سیمې ته سفرونه کولی شي. د امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري او همغږي د لا ښه او ډاډمن امنیت زمینه برابروي چې په دې برخه کې خلکو هم د پام وړ مرستې کړي. په تیر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلو ادارو لکه ترافیک، پاسپورت او د عامه خدمتونو څانګو له 6 میلیارډ افغانیو څخه زیات عواید راټول کړي چې یا د ټول شوي عواید په پوره شفافیت سره د دولت خزانې ته سپارل شوي. همداشان په تیر یو کال کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه شوې او اوس په ډاډ سره ویلی شو چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد کچه صفر ته راښکته شوې ده. پیښو ته د رسېدنې لوی ریاست یا اطفایي ریاست هم په تیر یو کال کې د یاد ریاست اړوند فعالیتونو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې چې د هیواد په کچه د بیلابیلو حوادثو د مهارولو له امله نږدې 1.5 میلیارډ افغانۍ د له منځه وړلو مخنیوی شوی.
همداراز 145 بېلابېلو طبي پیښو ته رسیدنه شوې او د اورلګېدنې 911 پیښې د یاد ریاست منصوبین له لوري مهار شوي دي. د اطفایي ریاست رهبرۍ په تیر یوه کال کې نږدې 500 تنه په ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتونونو کې په رضاکارانه ډول روزلي چې د اورلګېدنې پر وخت کې د خلکو سره همکاري وکړي.